د دې کلر کې چې کوم بانګي دی هغه تا سره په کور کې ولاړ دی. السلام علیکم لالا. وعلیکم سلام. څه دي وي د بانکیانو شوق مه کوه. دا څه دی پوره 15,000 روپۍ ګاڼه مو ګټله. 15,000. و د خدای تعالی نثار تر کومې به زه تا ته نصیحتونه کوم؟ دا څه بې شرمي در راغستې ده ګاړه او بانګیان او دا ته څه کې او څه نه کې؟ چېرته څه کار روزګار به دې کولې؟ دا فضولیاتو نه په کلار باندې کښېنه. مړه کلي کې دې په شرمونو باندې وشرمولو. مه کوه ګوره د دې زار به دې وایي. لالا یو خو ستا ولاد نصیحتونو تنګ رالمه. اخو نصیحت دی خو نصیحت. ما ګاړه وګټله 15,000 روپۍ مې وګټلې. دا 15,000 ستا مال راکړه ولې شولې؟ زموږ د بانکي بندوم پیدا کړې او زموږ چې نن میان راوړم چې میان وخورو. انوره خیر خو دی ولې زما کوڅې ته ولاړې؟ دا خو به درته اوس زه ویم چې ولې ستا کوڅې ته ولاړ یم. څه مطلب؟ زه پوه نه شم ستا په خبره. افتابه په سترګو کې به شګې نه اچې. د دې کلر کې چې کوم بانګي دی هغه تا سره په کور کې ولاړ دی او ما له دې بګیلی را کړی. بګیلی څه مطلب؟ ته څه چې دا بګیلی دی؟ د خدای مسلمانه په دې ما شپېته ګاډۍ ګټلې. شپېته بکو بکو دې نه پوهېږم. په دې ما نن 50,000 روپۍ بیلې دي. هغه بانګي روباسه او که نو دا بانګي دې واپس واله. دا خو ښه خبره ده. بانګي ویسه او بانګي راوړه. وړه پکې نشته دی. دا تا بګیلی کو تا؟ درته وایم چې یا پیسې راکړه او که پیسې نه وي نو هغه بل بانګي راکړه او که دغه نه وي نو دا سر دې خرم. سر ځه مړه ځه. لاس د خلاص توره یې تېره چې څه کولی شي هغه وکړه. یا الله خیر یا الله خیر. افتاب چا ویشتو که سنجل انوره ډېر بد راس وکړه. ډېر بد. افتابه نشا. افتابه نشا. نجا افتابه نشا. ظالمه زما ملا ماته کړه. ظالمه در زما مې نه وایي چې مه کوه د بانګیانو کا مه کوه. ظالمه ملا مې راله ماته کړه. اخر مې په سر کېښودو چې څوک د مشرانو نه مني د هغوی به همدا انجام وي. یا د دنیا خلکو څوک د بانګیانو د جنګونو کار کوي د دې عذاب هم تباه ورباسي. د الله خاطر وکړه دې نه په کلار کښېنئ. ګینه داسې د ګل په شان ځوانانې به په ډوبېلې.